اوړي موسم دی او زیاتره د ماشومان او غټان جوس کی کنه نو زه غواړم تاسو ته د جوس جوړېدلو ښیم چې دا جوس څنګه جوړېږي دا جوس دی او که زهر دی تاسو دا ویډیو وګورئ ګوره دغه سری چې ور واچول دا یو رقم د کیمیکل دی چې دا انسان دغه سپین چې دا یو بېل رقم د کیمیکلو څخه جوړ پوډر دی دی پکې ور واچول دا اوس مکس کوي بوره خو ګورئ که نه دغه دی بوره هم پکې ور واچول دا یو ډول نور کیمیکل دی او د دې تر څنګ شکرین پکې ور اچول کېږي بیا که تاسو وګورئ په دې ام کې په دغه کې یو د ام جوسي د کیلې ذایقه یې د امرود ذایقه یې نو دغه دی د هغه د ام ذایقه یې پکې هم ور واچول دا هم د کیمیکلو څخه جوړ په دې کې هم نشته دی د دې په ځای باندې که موږ تاسو فروټ وخورو نو دا ډېر ښه دی ګوره هغه دی هغه سدلونه ور اچول کېږي نظافت هم دومره نشته دی او دغه یو بوجي بورې هم پکې ور واچوله زیاتره زموږ استاد ځوانۍ کې سړی باید سمارټ اوسي زموږ ځوانانو دغسې غټې خېټې نو دا دغه ډېر خواږه خوري ګوره هغه دی اوس ډبي جوړېږي پیکینګ دپاره که نه دې پیکینګ کېږي دغه 20-30 افغانۍ باندې چې موږ یو جوس اخلو په اصل کې په دې باندې 2-3 افغانۍ مصرف راغلی دا نو ټول بوره او کیمیکل او ذایقه نو دا ټول هغه زهریله مواد دي زما توصیه ده دا چې وړی دی او موږ تاسو نه خپل ماشومان پیسې وغواړي ولاړ شي دوکان ته په 10 افغانۍ باندې یو غټ ډبې جوس واخلي یا موږ تاسو میلمانه راشي زه تا ته ولا جوس راخلم یخ چې درته راخلم نو که دې په ځای باندې موږ تاسو د خپل وطن تولید لکه موږ الحمدلله هره میوه چې ده په افغانستان کې دا موجود ده هندوانه ورته راوالو خټکی ورته راوالو شفتالو ورته راوالو زردالو ورته راوالو نو هم د خپل وطن زمیندار سپورټ کړي هم د خپل وطن اقتصاد ته ګټه رسولي او هم خپل وجود ته خپل صحت ته هم ګټه رسولي نو دا ټول دغه زهریله موادو څخه جوړیږي کیمیکل دی شکرین دی بوره ده چې دا انسان ته ګټور نه دي نو کوشش وکړئ چې دغه جوړ شوي جوسونو څخه ځان وساتئ او بله خبره دا ده چې دې ګټه بل چاته ځي هغه چاته ځي چې بیا په هماغه پیسو باندې بله ورځ موږ ستاسو دلته امنیت خرابوي د وطن امن خرابوي نو د دې په ځای باندې د خپل وطن فروټ استعمال کړئ میوه‌جات استعمال کړئ دا وخورئ هم خپل صحت ته ګټه رسولي او هم خپل د هېواد اقتصاد ته ګټه. السلام علیکم.